زه دلته تاسو سره تاسو سره او واده کوم. داسې فکر مې په خوب کې نه و کړی. زه تاسو ته ډېر درناوی لرم، دومره درناوی چې څومره چې زه خپل مور او پلار او مشرانو ته یې لرم، او زه تاسو سره ژمنه کوم چې زه ستاسو زړه هېڅکله نه ځوروم، هېڅکله نه. ښاغلی زه دا غواړم ووایم چې تاسو تر ننه پورې چې زما لپاره هر څه کړي، که زه د هغې یوه وړه خبره ما ادا کړم نو دا به زما لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای وي. او وروسته له دې دا کورنۍ زما مسؤلیت ګڼل کېږي. زه د دې کورنۍ ټولو غړو ته ډېر درناوی کوم. ځکه چې دې کورنۍ ماته په خپل کور کې ځای راکړ، او زه ژمنه کوم چې زه د ښاغلي درو او د دې کورنۍ د خوشحالۍ لپاره تل خپلې هڅې کوم. او په خاصه توګه خپل وسطرو دوی ما سره په هر قدم کې ملتیا کړې ده. کوم څوک چې غلط کار کوي د هغه ژبه بنده کړي. دوی د لومړي ځل لپاره زه د خپلې ناوې په څېره کې ولیدلم. د چا په زړه کې چې غلطه خبره وي په ژبه یې باندې خپله دوی د مهربانه زړه چې هر څومره ستاینه وکړم بیا هم کمه ده. د کوم چا چې ژبه رابانه نه وي د هغې زړه هم پاک نه وي. مورې، تاسو واورېدل چې تبکي څه وویل که نه؟
له تاسو نه څنګه مننه وکړم. لورې ستا نوم مې ولې تبکي ایښی دی؟ مورې مورې موږ ډېر کم وخت نن چې هر څه یم ستاسو له کبله یم. خو تبکي لورې ته ولې د هغې ټنګې خوا ته تللی وې؟ ترورې هغه تبکي مورې زه یې درته وایم. زما په برکلي کې دومره لویه خوشحالي تاسو لیکلې ده او تروجانې دا چې د دې کور نه ویشم نو دا پرېکړه هم تاسو وکړه. سربیره په دې چې پوهېدئ چې زما ژبه بنده کېږي، په دې تاسو پوهېدئ چې زما لومړی بخت یعنې واده زما د ژبې د بندښت له امله ونه شو. تروجانې تاسو زه ټولو ستونزو سره زه خپله کړم. ما ته مو دومره مینه راکړه، زما هره هیله مو پوره کړه او زه تاسو سره ژمنه کوم چې ستاسو ټول ارمانونه او ټول خوبونه پوره کوم. هره هیله چې رانه لرئ پوره کوم یې. ځکه چې تاسو زما د مور په شان یئ. خلک وایي چې بله مور نه پیدا کېږي، خو زه دا وایم چې ما ته د مور په بله څېره کې راغلې یې تروجانې. او زه تاسو سره ژمنه کوم چې هیڅکله اجازه نه ورکوم چې د اړیکه مو کمزوره شي مورې. تاسو په خپلو منځو کې داسې خبرې کولې نو په پیل کې به دې راته ویل ما به د ناسا او د سیالۍ په اړه اندېښنه نه کوله. تاسو خو یوې خواته شوئ او موږ ټول دې بلې خواته کړو. څنګه ولې؟ راځئ چې دوی دواړه یو ځای کړو تر څو چې په ټول ژوند کې بیل نه شي. د کوژدې دود به ترسره کړو. زر کوئ ګوتمۍ راوړئ که نه؟ چټکي د تبکي راز خو برڅیره شو. اوس خوښې جانه اجازه نه ورکوي چې دا کوژده وشي که نه؟ صبر وکړه ګورې، اوس به یوه پېښه وشي، وروسته بیا نه دا کوژده کېږي او نه هم دا واده.
ولې دومره بیړه لري خورې صبر خو وکړه چې د دروفجان ګوتمۍ راوړي هو مورې ګوتمۍ چیرته ده ګوتمۍ له ما سره ده وسو مورې ماته راکړه بخښنه غواړم چې راوړم زه یې راوړم څه خبره ده ورندارې تاسو خو د واده لپاره ډېره بیړه لرئ کیرن بالکل رښتیا وایي راځئ راځئ چې اوس د کوژدې دود ترسره کړو راځئ راځه خورې مبارک دی وي مبارک دی وي مورې وروره راځه که نه مبارک موشه مبارک موشه کرشم کانجان بس استالور زما د کور ناوې شوه بهانه وروره چیرته ځې دلته راشه ورور ته مبارکي ووایه راځه راځه هله زر کوه خان ورور جانه اوس موږ ته اجازه راکړئ بریالي اوسئ لورې خوشحاله اوسئ اوهو بس 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 لومړی د وسندرا جانې دعا واخله په دې کور کې خو د هغې حکومت چلېږي او اوس خو د هغې په زړه باندې ته حکومت کوې ترور جانې یو ځل چې د ژبې د بندېدو له کبله مې واده ونه شو
نو ما فکر کاوه چې بیا به مې هېڅکله واده ونه شي. هېڅوک به ما د خپل کور د ناوې په توګه ونه مني. خو بیا هم تاسو زما په شان توتله نجلۍ په خپله خوښه خپله کړه. دومره مینه مو راکړه، د خپل کور ناوې په توګه مو ومنله. ترور جانې، تاسو نه چې هر څومره مننه وکړم ښایي بیا به هم کمه وي. او ترور جانې ستاسو په یاد دي کله چې زه راغلی وم تر څو د خپلې ژبې د بندښت په اړه تاسو ته ووایم، نو هغه وخت مې له تاسو نه وغوښته چې خپل لاس زما په سر کېږدئ. او اوس هم تاسو ما ته هماغسې دعا راکئ چې زه په ټول ژوند کې تاسو سره او تاسو ته نږدې اوسم. چټکي دا خوښي جانه ولې څه نه وایي؟ بړکې دا له طوفان نه مخکې چوپتیا ده.